د پنجشیر د جګړې وروستی حال. طالبانو تازه د پنجشیر په اړه څه ویلي دي؟ پنجشیر په دروازو کې څومره طالبان ځای پر ځای شوي دي؟ نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د بغلان 3 ولسوالۍ چڼ کړي او اوس یې جنګیالي د پنجشیر ولایت په دروازو کې ځای پر ځای کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه د لومړۍ سمبولي باندې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سالنګ لاره خلاصه ده او په وینا یې چې پنجشیر تر محاصرې لاندې دی. ښاغلي مجاهد لیکلي د بغلان بنو پل حصار او د صلاح ولسوالۍ په بشپړه توګه له شریر دښمن څخه تصفیه شوې ده. مجاهدین د تخار، بدخشان او اندراب له استقامتونو څخه د پنجشیر په دروازو کې ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو ویان دغه راز لیکلي چې دوی هڅه کوي چې ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط نه نن 9 ورځې پوره کیږي، خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې پنجشیر ولایت ونیسي. په دې ولایت کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود مقاومت کوي، خو دوی هم ویلي چې طالبانو سره خبرو ته تیار دی. بلخوا امریکا په کابل کې له ټولو هغو وګړو څخه چې د دغه هیواد ګرین کارتونه لري یا یې ISY ویزو ته اپلای کړی وي، غوښتي دي چې په خپل سر د حامد کرزي هوایي ډګر ته نه ورځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له ټولو هغو وګړو سره اړیکه کې دي چې ویزو ته یې غوښتنه سپارلې ده او یا یې د سفر کارتونه بشپړ شوي دي او یا یې هم کارونه ختم شوي دي. سرچینه کاږي چې له ټولو وګړو سره با سفارت په خپل وخت اړیکه نیسي او په ټاکلي وخت به یې ځانګړو ځایونو ته ورغاړي او د سفر بندوبست به یې کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.